یو کس ته خارښ لګېدلی دی او په مونځ باندې ودرېده او د بدن خارښ کوي او دغه لاس بار بار استعمالوي، آیا په دې سره د ده په مونځ کې څه فرق رادرومي او که نه رادرومي؟ ګرانو کتونکو، کله چې د یو مونځګزار بدن خارښ کوي او هغه بیا دغه خپل ځای ګروي په خپل لاس سره، که هغه ښی لاس وي که هغه ګس لاس وي، نو اوس به کتلی شي که چېرته دغه مونځګزار په یو رکن کې 3 ځل دغه بدن وګرولو، مثال کې طور پر یو ځل چې دغه اوږه وګروله، دویم ځل چې دی دغه سینه وګروله، دریم ځل چې دغه لاس وګرولو او دی صرف په یو رکن کې، مطلب دا چې په ولاړه کې په قیام کې وکړو، نو په دې سره کتابونه لیکي د فقه کتابونه چې دغه مونځګزار مونځ فاسد شو. او که چېرته دغه عمل په یو رکن کې، مطلب دا چې ولاړ دی دغه مونځګزار په دغه یو رکن کې صرف 2 ځل وکړو، یو ځل دا ځای وګرولو، بل ځل دا ځای وګرولو او دریم ځل ونه کړو، بیا چې دی هغه رکوع ته لاړو، نو په دغه 2 ځل ګرولو سره دغه مونځګزار مونځ نه فاسدېږي. او که چېرته دغه خپل بدن چې دی 3 ځل وګرولو خو دی په 2 رکنونو کې وکړو، مطلب دا چې دی ولاړ دی دغه مونځګزار په قیام باندې دی او د په دغه قیام کې اول اوږه وګروله، بیا یې سر وګرولو او هغې نه وروسته دی چې دی رکوع ته لاړو او رکوع نه وروسته بیا دی چې دی سجدې ته لاړو او په هغه سجده کې یا په جلسه کې یا چې په آخري قاعده کې خو یې رکن بدل کړو او دریم ځل بیا سر وګرولو، نو په دې سره د په مونځ کې هېڅ قسمه فرق نه رادرومي. خو که چېرته دغه عمل 3 ځل وکړو او صرف په یو رکن کې وکړو، مطلب یا په قیام کې وکړو یا په رکوع کې وکړو یا په سجده کې وکړو یا په آخري قاعده کې وکړو او رکن یو خو دغه عمل چې دی 3 ځل وو، نو په دې سره دغه مونځګزار دغه مونځ فاسدېږي او دوباره به دغه مونځګزار خپل مونځ اعاده کوي، مونځ به کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.